تازه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې له خپل کوره د ښاغلي حکمتیار ایستل او بل ځای ته لیږدول هغه ته به احترامي بللی ده. سلام، وخت بخیر، ستړي مه شئ. حبیب الرحمن حکمتیار تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي د حزب اسلامي مشر ته د دارالمان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلوط دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و، نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولېږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلکې نیوکې کړې او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مخته نه بیایي. هغه د نورو نیوکو ترڅنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت ولې خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپټمبر کې د پخواني پرځېدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالمند سیمه کې یو کور، ځانګړي ساتونکي او شمېر نور امتیازات ورکول شول. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.